بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې د صحت جامه به مو په تن وي. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن یو ځل بیا د یوې نوې ملغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمیدالرحمن همدرد. مینوالو، نن در سره د یو داسې ګلالي ماشوم پیژنګلو کول غواړم چا چې په مټه سوات للکو کې سترګې غړولې دي او تر 15مه یې تعلیم کړی دی چې لا دوام لري. له دې ترڅنګ د پښتو ژبې او ادب سره بې کچه مینه لري او د پښتو په نوي شاعرانو کې د منیر جان بونیري نه ډېر زیات متاثره دی. د مظهر حبیب مظهر نه به د منیر جان بونیري خوندور او په زړه پورې کلامونه اورو. مظهر حبیب خان تا ته په خپل پروګرام ملغلرې کې هرکلی کوم. همدرد صاحب ستاسو ډېره مننه چې په مشال ټي وي کې مونږ له موقع راکړه. ډېره زیاته مننه مظهر حبیب خان. کوم یو کلام به زموږ د مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړئ؟ د منیر صاحب د یو شعر به ورته ووایم چې په ماشومتوب کې سړی څه نه کوي، په ماشومتوب کې سړی څه نه کوي، په لیونتوب کې سړی څه نه کوي. ای مړه خپل مې کلیجو کوپر شو، ای مړه خپل مې کلیجو کوپر شو، ای مړه په خوب کې سړی څه نه کوي. د یو بل غزل دی د منیر صاحب دی چې خمستی کو قاری صاحب زندگی کو قاری صاحب، خمستی کو قاری صاحب زندگی کو قاری صاحب، سو ګټونه که حرام دي، سو لګي کو قاری صاحب، معززی محترمه معززی محترمه ملنګي کو قاری صاحب، د منیر غزل اوره اسویلی کو قاری صاحب. ډېر ښه. مینوالو، د مظهر حبیب تاسو خوندور کلامونه واورېدو. موږ کوشش کوو چې د منیر جان یو غزل ته په ترنم کې هم واورو. موږ سره اوسئ. تا برانه خارو خوري، ما به انتظارو خوري، ته د خارانه راځي تا خودي خامارو خوري، ته د خارانه راځي تا خودي خامارو خوري. دی یوازې مه پرېږدئ زهر به په لارو څکي، وی ویل ناوخته شو نن خو به دې پلارو خوري. دی یوازې مه پرېږدئ زهر به په لارو څکي، وی ویل ناوخته شو نن خو به دې پلارو خوري. دغه لږ مازغمې دي دا به راله یارو خوري، ته د خارانه راځې تا خو دې خامارو خوري، ته د خارانه راځې تا خو دې خامارو خوري. دا سړی ښه په شینو بنګوس کې کوکنارو خوري، دومره غوسه مه کوه دا به دې سینګارو خوري. دا سړی ښه په شینو بنګوس کې کوکنارو خوري، دومره غوسه مه کوه دا به دې سینګارو خوري. نیم خو ځان در ورسوي نیم په لارۍ بارو خوري، ته د خارانه راځې تا خو دې خامارو خوري، ته د خارانه راځې تا خو دې خامارو خوري. یا به دې نظر خوري یا به دې ازارو خوري، د چا خیرې به دې ګل غوندې رخسارو خوري. یا به دې نظر خوري یا به دې ازارو خوري، د چا خیرې به دې ګل غوندې رخسارو خوري. او یمنې رازړه به دې دا بې ننګه یارو خوري، ته د خارانه راځې تا خو دې خامارو خوري، ته د خارانه راځې تا خو دې خامارو خوري. مینوالو، دا و مظهر حبیب مظهر چې تاسو ته د منیر جان بونیري خوندور کلامونه واورېدل. هیله ده چې خوښ شوي به مو وي. هم دې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.